د نن سه شنبه ورځې مهم خبرونه. د بهرنی چارو وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا سفارت شارج دافیر ویلي چې بریتانیا د سولهییز او باثباته افغانستان غوښتونکې ده. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره لیدلي. ذبیح الله مجاهد وایي تیر کال 43 پاکستاني وګړي د ترهګریزو بریدونو ترسروي په تور نیول شوي دي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي هڅه کوي په هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزو د حل لپاره د لمریزې برېښنا د تولید کچه زیاته کړي. د احصایې او معلوماتو ادارې ویان محمد حلیم رافي وایي چې د روان کال په اقرب میاشت کې د 229 میلیونه ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته صادرات شوي دي. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې مسؤلین وایي چې دغه فابریکه هره ورځ د 920 کارکوونکو پر مټ 600 ټنه سیمنټ تولیدوي. د ننګرهار کانال شرکت مسؤلین د دغه ولایت د دریم فارم پر 50 جریبه ځمکه د مالټو بڼونو جوړولو خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ له لوري نن په پلازمینه کابل کې د څه باندې 80 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک جوړونې 4 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. سږ کال له کندهار ولایت څخه 118,000 ټنه تازه میوې صادرې شوې دي. چارواکي زیاتوي له دغه صادراتو څخه یې 55 میلیونه 540,000 امریکایي ډالر عواید ترلاسه کړي دي. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نساجي فابریکې ځینې برخې 80 سلنه فعالې شوي او ډیر ژر به یې پاتې کارونه هم بشپړ شي. پنجشیر کې په 8م ځل د دغه ولایت له کانونو تازه استخراج شوي 2118 قیراته زمرد د یوې شفافې پروسې له لارې د 123,400 ډالرو په ارزښت د هیواد پر سوداګرو وپلورل شول.